السلام علیکم درنو قدرمنو کتونکو او اردوونکو ستړي مشئ په خیر راغلی وایس اف پښتون نه یو ځل بیا حاضر یم زه رحیم رحیمي سلامونه او نیکې هیلې درته وایم نن راغلی یم ډسټرک کوروم ته په ډسټرک کوروم کې ډېر تکړه او ځوان شاعر رفیق خان مجروح صاحب سره ناست یم رفیق خان مجروح صاحب ته هرکلی وایو مجروح صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو ستړي مشئ په خیر راغلی السلام علیکم څنګه چل د ښه جوړ طبیعت ښه دی وعلیکم السلام ډېره مننه چې تاسو راغلئ او د مواخر وکړو ډېره مننه تاسو نه هم یو جهان مننه چې زموږ په ورکوډیشن میسج باندې تاسو تیار شوئ راځو رفیق مجروح صاحب تعارف تاسو نه اورو رفیق مجروح صاحب تاسو څوک یئ کوم ځای سره تعلق ساتئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم رفیق خان دی او زما تخصص چې دی هغه مجروح دی او زه د فلم ایجنسۍ چپړیګاو سره تعلق لرم او کتونکو اوس راځو رفیق مجروح صاحب نه یو خوږ شان غزل اورو په غزل مجروح صاحب تاسو به خپلو مینوالو ته څه وړاندې کوئ زه به اول هغه ورته وړاندې کوم چې څو بیتونه دي ارشاد نه بعد بیا غزل درته وړاندې کوم وایي څه نن مرور شو بیا په نه خبره نن مرور شو بیا په نه خبره او راغله ترمن مو بېلتانه خبره او چې د یار په مخ کې مې رنګ زیړ پاتې شي د یار په مخ کې مې د یار په مخ کې مې رنګ زیړ پاتې شي او ځکه مې نه راځي په خوله خبره وړې خبرې نه بلا جوړه وړې خبرې نه بلا جوړه کي او چاته کوی نه شم د زړه خبره چې خدایا جانان مې نن ضرور راولي خدایا جانان مې نن ضرور راولي خدایا جانان مې نن ضرور راولي او خدایا رښتیا کړي د کارغه خبره خدایا رښتیا کړي د کارغه خبره او دې نه وروسته به زه تاسو سره یو غزل شریکم ارشاد کله په ځیګر کرښې راکاږم کله په ځیګر کرښې راکاږم او کله په نظر کرښې راکاږم کله خپل قسمت نه ګیلمن شم کله خپل قسمت نه ګیلمن شم کله خپل قسمت نه ګیلمن شم او کله په دلبر کرښې راکاږم وایي څه پویم چې نصیب کې زما نشته پویم چې نصیب کې زما نشته دی پویم چې نصیب کې زما نشته دی بیا په تویزګر کرښې راکاږم دا بیا ووایه پویم مننه پویم چې نصیب کې زما نشته دی او بیا په تویزګر کرښې راکاږم ډېر مننه او نشته لیونی سره منګې ترخ کې نشته لیونی سره منګې ترخ کې او زه په وران ګودر کرښې راکاږم وایي څه نه مې شته جامې پیزار غریب یم نه مې شته جامې پیزار غریب یم ځکه په اختر کرښې راکاږم وویل اغیار کابل مې وران کړل وویل اغیار کابل مې وران کړلو اوس په پېښور کرښې راکاږم دا بیا وویله وویل اغیار کابل مې وران کړل وویل اغیار کابل مې وران کړلو اوس په پېښور کرښې راکاږم او بې له یاره ژوند کې راتنګ شوی بې له یاره ژوند کې راتنګ شوی یم زه مجروح په سر کرښې راکاږم رفیق مجروح صاحب نه یو بل غزل رفیق مجروح صاحب تاسو به کتونکو ته بل کوم غزل وړاندې کوئ زه به یو بل غزل ورسره شریک کړم امید لرم چې خوښې شي پرون مې چې لیدلې په خندا نن په ژړا وه پرون مې چې لیدلې په خندا نن په ژړا وه پرون چې وه په ستر نن یې لاس کې لپټا ډېر ښه تر اوسه یې چې بل ته سزاګانې ورکولې تر اوسه یې چې بل ته سزاګانې ورکولې نن ومې لیده هغه چې د ځان په ویر اخته وه ډېر ښه او بیا هغه شان د کلي مازدیګر به کله راشي بیا هغه شان د کلي مازدیګر به کله راشي جنۍ بتلې ګودر ته جوړ په لاره به یې غوغا وه ډېر ښه او پرون مې چې د کلي ښکلا ځان کې نه ځایدله پرون مې چې د کلي ښکلا ځان کې نه ځایدله نن هغو چمنونو باندې پټ خاوره پرته وه ډېر ښه او بیا هغه هواګانې خدایه راولې د امن بیا هغه هواګانې خدایه راولې د امن چې سیمه به ګلزار وه او خوشبو خوره وره وه ډېر ښه او چې ما درته کتل او تا وړې وړې کیسې کړې
چې ما درته کتل او تا وړې وړې کیسې کړې وخت مې نه هېرېږي دا چې مونږه کره شپه وه او رفیق چې شو ناچاره پرېږدې خو هم ته رانه لاړې مجروح چې شوم ناچاره پرېږدې خو هم ته رانه لاړې دا اوس څه یارانه وه وخت څه مخکې یارانه وه کتونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو وایس اف پښتون ولیده تر بلې خپرونې پورې ما رحیم رحیمي ته اجازت راکوئ د الله